لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو سړی راغی وې صاحب زه یو عرض کو وې وای وې زما لس زامن او 11 میلیونه دي په دې ټوله علاقه کې وګرځیدم زامنو لمې خزا غوښتا چاره نه کړه زوی له جینۍ غواړم څوک یې نه راکړي غصې واغستم او رالم 10 لوڼه مې 10 زامنو ته په نکاح کړې یعنی خور مې رور ته په نکاح کړې یوه لور مې چې پاتې شو امې ځان ته په نکاح کړه د ډېرې غصې نه مې دا کار کړی یا رسول الله مسلمانېږم خو په دې شرط که دا ګناه راته خدای معاف کوي دا 11 لوڼه ځان او زامنو ته په نکاح کول که دا ګناه راته خدای معاف کوي خو مسلمانېږم او که دا ګناه راته نه معاف کوي نو د دې په بدل کې ټول عمر مې جهنم ځای دی اړو مسلمانېږي بیا څه دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو د قرآن دا آیات راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے پیغمبر دته وایا چې هغه کسانو چې تاسو په خپل ځان زیاته کړي دي خور دې رور ته په نکاح کړي لور دې ځان ته په نکاح کړي لا تقنطوا من رحمت الله چې د خدای د رحمت نه نا امید نشي ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله چې وغواړي ټول ګناونه سړی ته معاف زکه چا بخون کې او رحم کو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې بچیا توبه وباسا او کلمه وایا او الله هر څه درته معاف کړه تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې توبه کې تاخير مکوئ چې وسم کیږي ما خام ته مپرې بل دا چې ګناه در نه وشي مونږ ټول ګناګار یو غلطۍ را نه کی نو فوراً په ګناه پیمانه شه او خپل نفس ته توکا او وایا چې یا الله معافي در نه غواړم غلطي مې وکړه ځکه توبه په عربي کې خپېمانتیا ته وایي توبه غوږونو نیو ته نه وایي یا توبه په خوله ویلو ته نه وایي توبه په عربي کې خپېمانتیا ته وایي التوبه الندامه توبه وایي ګویا کې دیتا چې سړی په خپلو بدو خپېمانه شي دیتا توبه یو سړی دې ګناه وکړه او هغه په هغه ګناه فخر وکړو نو په دې یوازې ګناهګار نه دی بلکې کافر شو ګناه وکړو ته په فخر وکړو نو کافر شو ګناه دې وکړو ته په خپېمانه شوې الله به درته معاف عزیزانو په قیامت کې به دوه قسمه ګناهونه یو به د الله ګناهونه چې د الله ګناه دې کړي او یو به د مخلوق حق وي چې کوم ستا په ذمه پاتې د چا مال دې خوړلی د چا ځمکه دې خوړلي د چا کور دې په زور نیولی چا نه دې پیسې چا نه دې غلا کړي چا نه دې ډاکه کړي دا حقوق العباد یو حقوق الله دي نو دنیا کې وګوره په توبه حقوق الله معاف شي دا الله ګناه چې دا په توبه معاف شي لیکن حقوق العباد چې دی په توبه نه معاف کیږي اب اعلی معاف کیږي چې هغه حق چې د چا ستا په ذمه دی هغه هغه ته ادا کړي نو الله دې مونږ او تاسو په خپل امن امان کې وساتي عرض مې داو چې توبه کې تاخير مکوه نیک کار پیښ شو تاخير مکوه فوراً